خاوند مې زما دوه ورونه شهیدان کړل. رښتینې کیسه. سلامونه، مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو. امید لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه رښتینې پښتو داستانونه او هم په دري ژبه داستانهای واقعي خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یوه خورکۍ د ژوند کیسه ده چې داسې پیل کیږي. زما مستعاره نوم فوزیه ده. زه په یو جنوبي ولایت کې ژوند کومه. زما 4 ورونه وه او 2 مې خویندې دي. مونږ په خپل کلي کې ژوند کول. زموږ د کور خوا کې زما د پلار د کاکا کور و. زه ډېره ښکلې ومه. کله چې پیغله شومه ډېر خلک زما د جرګې لپاره راتلل، مګر زما د پلار د کاکا ښځه هغوی ته به هره خبره کوه چې ګوندې فوزیه ورنه کړي. دغه کار یې ځکه کوو چې هغوی یو زوی درلوده په امریکا کې و چې 100 کاله مخکې د زده کړې لپاره امریکا ته تللی و. نوم یې فرید و. آوازه شو چې فرید راځي. فرید وطن ته راغی. کله چې فرید راغی د کلي ټول نجونې د فرید په ارمان و چې فرید سره واده وکړي. فرید ډېر ښکلی ځوان و. د فرید مور او پلار زما د پلار څخه زه یې وغوښتلمه. زما پلار هم زه یې ورکړمه. زه او فرید کوژده شو. کله چې کوژده یې وکړو فرید زما پلار ته ویل کاکا جان زه غواړم واده وکړم تر څو بل ځلې زه د امریکا څخه راځم 1 کال وځي. پلار مې هم ومنل او ویل واده وکړه. فرید په لومړی کې ډېر مهربان او ښه ځوان و مګر ډېر غیرتي و. واده مو وشو. وروسته له واده څو موده فرید په وطن کې را سره پاتې شو او لاړ امریکا ته. کله چې امریکا ته لاړ 2 میاشتې وروسته زما کار جوړ سو. راغی وطن ته. دا ځلې زه او فرید دواړه لاړو امریکا ته. هلته مې نوی ژوند پیل کړل. زما 1 کال تیر شو. یوازې ومه. ماشوم مې هم نه و. هغه وختو کې یوازې اسکایپ و. دا نور اپونه واتساپ وایبر نه و. ما خپل کورنۍ سره ډېر کمې خبرې کول او تل به یوازې ومه. خو بیا هم خوشحال ژوند تېرېدل. یو ورځ چې فرید مریض و او کار ته نه و تللی زموږ یو همسایه و چې افغان و. هغوی کره یو محفل و. مونږ یې هم وغوښتلو. فرید ما ته ویل ته یوازې لاړه شه. زه مریض یم کور کې پاتې کېږم. زه لاړمه. کله چې محفل ته لاړم هلته ښځې او نارینه ټول په یوه کوټه کې ناست وو. هره ښځه په خپل نوبت جګېده او لږ نڅا یې کوو. د محفل څښتن ما ته هم کلکه شوه چې ګډه شه. ما انکار وکړه چې زما ګډه زده نه ده. خو وروسته له ډېر ټینګار څخه زه هم مجبوره شومه چې لږه نڅا وکړم. محفل خلاص شو. راغلم کور ته. کله چې فرید زموږ همسایه یې لیدلی و ورنه بخښنه غوښتی و. ورته ویلی و چې وبخه ورور جانه زه ستاسو محفل ته دره نغلم ځکه زه مریض ومه. هغه زموږ د همسایه سړی فرید ته ویلی و هېڅ خبره نشته. ښځه دې راغلې وه او ګډه یې هم وکړه. ډېر زیات مننه. فرید له دې خبرې سره ډېر په غوسه شوی و. دماغ یې خراب شوی. کله چې کور ته راغی
زه یې ووهلمه او راته یې ویلې ته ولې د همسایه په محفل کې ګډه شوی یې؟ ما ورته ویل ټولې ښځې ګډې سوې، ما ته ډېر کلکه سو، زه هم لږ ورته مې نڅا وکړه. وروسته له هغه فرید زه یې ډېر وهلومه او تل پلمې یې لټوه. زه ډېره په تنګه شوې ومه د فرید له وهلو نه. یو ورځ فرید ته مې ویل دا ځلې که ما ووهې زه پولیس ته زنګ وهمه. ما دا کار وکړ چې فرید لږ وډار شي او ما ونه وهي، مګر فرید دغه خبرې سره لیونی شو او زه یې ډېره ووهلمه. ما ته یې ویل اوس زنګ ووهه چې پولیس راشي او تا ته نجات درکړي. زه هم په ضد شومه، زنګ مې وکړل پولیس ته. پولیس راغی. کله چې فرید پولیس یې ولیده د پولیس مخې ته زه یې ووهلمه. پولیس فرید یې بوتله او ورنه لاسلیک واخیسته چې نور ښځه دې ونه وهې. کله چې فرید کور ته راغی ما ته ویل نور امریکا کې ژوند بس ده، نور خپل بندوبست کوه، وطن ته ځو. وطن کې در باندې ښځه کوم او تا یوازې مزدوري ته ساتمه. ما ویل غوسه شوې داسې خبرې کوي، مګر فرید نه، رښتیا یې ویل. فرید یو عادت درلود کله چې کوم خبرې کوو هغه یې سر ته رسول. فرید ټکټ واخیسته. کله چې د طیارې ټکټ یې واخیسته ما خپل پلار ته ویل. پلار مې راته ویل لورې را نشې. ما فرید ته ویل زه در سره نه ځم وطن ته. فرید ما ته ویل په زوره دې بیایم، تو خواستې هم نه ځې. زه مجبوره شوم پولیس ته مې ویل. پولیس زه یې له فرید څخه بیل کړمه او بل کور ته یې ولېږلم. فرید ما ته ویل زه ځم وطن ته او ته به خامخا راپسې راځې. فرید لاړ. افغانستان ته نه وتلی، پاکستان ته تللی و. د هغه ځای څخه ما ته یې مسج وکړه او راته یې ویل یو هفته درته وخت درکومه، په یو هفته کې باید وطن ته راشې. ما ورته ویل نه درځم. ما په هر 2 ورځو کې خپل پلار ته زنګ وهل. کله چې ما خپل پلار ته زنګ ووهه پلار مې جواب را نه کړل. زه په اندېښنه کې شومه. بیا مې زنګونه کوو چې پلار مې ځواب راکړو. کله چې پلار مې تلیفون یې اوکې کړه ما د سلام پر ځای پوښتنه ترې وکړه چې پلار جانه څه خبره ده؟ پلار مې په ژړغوني غږ کې راته ویل لورې جاوید ورور دې ټکر کړی. ما ورته ویل ورور مې ښه ده؟ پلار مې ویل نه جاوید ورور دې مړ شو. د ورور د مرګ خبر سره پر ما قیامت شو. ما خپل ځان ملامت کوه. ما مې پلار ته ویل د فرید کار ده. پلار مې ویل هو لورې، هغه موټر چې ورور سره دې ټکر کړی هغه تښتېدلی نشته. ما ډېر ژړل. نه شپې مې خوب درلود او نه ډوډۍ مې خوړل. کله چې سبا شو زما موبایل ته زنګ راغی. ما جواب ورکړ چې فرید و. راته یې ویل اوس دې ولیدل، اوس وطن ته راځې یا اوس هم نه غواړې چې راشې؟ 2 هفتې نور درته وخت درکومه، که وطن ته را نغلې بل ورور دې آخرت ته لیږم. په دې خبره تلیفون یې را باندې قطع کړ. زما زړه په درزا شروع وکړه. پلار ته مې زنګ ووهه، ورته مې ویل چې فرید دغسې کار کوي، داسې ماته اخطار راکوي. زما پلار راته ویل لورې د هغه اخطارو پسې مه ګرځه، پرېږده هر کار کوي ودې کړي. 2 هفتې وروسته کله چې زما ورور ماښام کور خواته روان و یو کس په ډزو ویشتلی و.
دویم ورور مې هم شهید سو او قاتل وتښتېده. کله چې دویم ورور مې ووژل شو ما تصمیم ونیو چې وطن ته لاړه شمه. ټکټ مې وکړه. مور و پلار مې هم راته غږ ونه کړ چې مه راځه ځکه مونږ ډارېدلو. راغلمه وطن ته. وطن کې مې ولیده چې مور و پلار مې زما د ورونو د غم څخه مریضان دي. زه مې پلار کره پاتې شومه. د خسر کره مې لاړم نه. کله چې ما خپل وریندارګانې ته کته د ورور یتیمانو ته مې کته زړه به مې ټوټې ټوټې کېده. فرید په طالبانو کې شوی و. یو ورځ د فرید خور موبایل یې راته راوړ او راته یې ویل فرید غواړي تا سره خبرې وکړي. کله چې زنګ یې وواهه جواب مې ورکړ. فرید راته ویل لاړه شه زموږ کور ته زه هم درځم. او فرید راغی. فرید په طالبانو کې قومندان شوی و. ډیر خلک ورسره ګرځېدل. فرید کور ته راغی. ما ته یې ویل وروسته له دې ته یوازې ګوره زه در باندې څه کوم. فرید ما ته نه مخامخ کېدل. دویم واده یې وکړ. زه یوازې د کور کارونه کوم او مالداري کارونه. دریم واده یې هم فرید وکړ چې اوس د هغه څخه 10 کاله وځي. 2 ښځې لري. ډیر ماشومان لري. مګر فرید اوس هم ما سره دښمني کوي. ما ته نه ګوري. په مخه راشي مخ پټوي. زه یوازې د کور مزدوره یم. فرید ما سره ډیر غټ ظلم وکړ. زما ورونه یې مړه کړ. زما ټول د ژوند خوشبختي رانه واخیسته. اوس یوازې مرګ ته انتظار یم. زما یوازینۍ د نجات لاره مرګ ده او تل له خدای څخه مرګ غواړم. دغه و زما د تریخ ژوند کیسه. د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو امید لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ. خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ.